د کوټې ښار بروری سړک جبل نور سیمه کې 1 ساعت وړاندې په یو موټر باندې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د پاکستاني استخباراتو یو مامور میجر انور کاکړ د حاجي محمد اکبر خان زوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. د میجر انور کاکړ تعلق له پښین سره دی او په موټر کې ورسره پلار، 3 بچیان او خپله کوروالا هم شامل وه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې په موټرسایکل 2 سپاره کسان د ده د موټر له څنګه تېرېږي، په ده باندې چاودنه وشي. د دې په اړه باندې پاکستاني میډیا خبر ورکړی دی چې څېړنې روانې دي. بلې خواته د افغان کډوالو لپاره ډېر بد خبر. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن بیا ویلي دی چې د POR کارت لرونکو افغانانو لپاره نور وخت نه زیاتوي. هغه زیاته کړه چې په وروستیو کې ایران له 3 لکو نه زیات افغانان له خپل ملک نه ایستلي دي او موږ هم په خپل هیواد کې هیڅ غیر قانوني غیر ملکي وګړي نه پرېږدو. هغه وویل چې ایستل کېدونکي کډوال به تور لیست ته اچول کېږي، یعنې بیا دوی بغیر ویزې نه نشي کولی چې پاکستان ته راشي. د دې په اړه باندې د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په یوه رسمي خبرپاڼه کې ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري راګرځېدو پروسه د افغانستان دننه د نړیوالو مرستو په رسولو اغېز شوی دی. دوی ضرور ګڼي چې کډوال باید خپل وطن ته باعزته، منظمه او تفاهم شوې توګه باندې ستانه شي، نه په زور او په بې عزتۍ باندې. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره اوسئ.